چې مسلمان دی چې ته وې ارمان دې څه دی وای بس بیت الله تعالی فجعل افئده من الناس فزړه حاکمیت کړي دا ولې دا مکه الله دونه عزت مند کړ د دې تعلق د قران کریم سره جوړ چا چې د الله د قران سره تعلق جوړ کړي دی الله عزت مند کړي دی مدینه طیبه مدینه الرسول مدینه یثرب دار حجرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه کې یو روایت ده چې یو منص 50 سره دی خدای روایت سندن کمزور دی صحیح ده چې په مسجد نبوي کې یو منص په زر باندې دی یو منځ له وکړه که زر منځونه چې لیکلي یو د جمعې منځ له وکړه زر جمعې منځونه چې لیکلي مسجد اقصی الله دې موږ ته تاسو ته توفیق راکړي چې دغه کې منځ وکړي یو منځ 500 دی دا ولی الله دې مدینه لا دا ولی الله دې مکه لا دون عزت ورکړه د دې تعلق د قران سره جوړ شوی دی دا مدرسې د قران کریم دي زمانو شپه عزت مند کیږي میش عزت مند کیږي خرونه د قران په وجه عزت مند کیږي چرچا د قران کریم سره تعلق جوړ شي جناب نبی کریم محمد رسول الله هغه به ویلي خیرکم عثمان بن عفان رضی الله عنه روایت ده په ټوله دنیا کې غوره انسان هغه دوه خلک دي من تعلم القرآن وعلمه یا طالب د قرآن دی یا عالم د قرآن دی قرآن کریم طالب د قرآن کریم عالم دا په ټوله دنیا کې د الله د فیصلې مطابق دا غوره دی ولی الله عزتمند دی د الله کتاب عزتمند دی د قران د طالب او د قران د استاد د قران سره تعلق جوړ شوی دی او صحیح حدیث دی من تمسک به نجا کوم انسان چې قران باندې منګولې ولګولې الله به اخلاص کړي د الله د عذابونو ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله تعالى چا چې د قران نه ما سوا بل څه کې هدایت ولټو الله به گمراه کړي هو حبل الله المتين دا الله مضبوطه رسدا الله رازوړند کړی دا من خطه په دې توي کې براتیو نو که چا په منګولې ولګولې الله ته ورسي یو ځل رسول الله عليه السلام ویلي قدسي حدیث ده دا ډېر نشه حدیث ده ويقول الرب تبارك وتعالى الله رب العالمين وي یو د دنیا بادشاہ نه وي یو کمانډر نه وي یو مالدار اجي سیب نه وي يقول الرب تبارك وتعالى څوک وي الله وي څه ویلي دي چې ان لله اهلینا منا موږ د بندگانو کې داسې بندگان دي چې هغه د الله اهل دي صحابه ته پوښتنه کوي یا رسول الله د الله اهل څنګه دي او دا څوک دي محمد رسول الله ته وایي چې رب العالمین وایي چې اهل القرآن اهل الله وخاصته د قرآن اهل د قرآن طالبان د قرآن عالمان که سړی او که زنانه که ځوانان یو که بوډاګانې دا د الله خصوصي اهل دی دا څومره د فضیلت څومره د عزت خبره ده هغه انسان چې هغه خپل بچی راواخلي د الله کتاب ته کېنوي محمد رسول الله علیه السلام وی کله چې ورځ د قیامت قائم شي رب العالمین با دې پلار ته دې مور ته یو تاج ور په سر کې داسې پړقابه کوي لکه د دنیا نور چې په یو کمره کې راځي به رسول الله علیه السلام به ویلي فما ظنکم
بالذي عمل بهذا دا په د پلار حال دی چې چا په قرآن عمل کړی دی ځان یې پې ستړی کړی دی وقت یې وله ورکړی دی اوس تاسې څه خیر دی جنابې به څالي بهترین کتاب الله ته د رسېدو سبب هغه د رب العالمین دا کتاب دی کم انسان چې په دې کتاب باندې الله ته ونه رسېده دا نه د یونان په فلسفو شي رسېده نه په پیسو شي رسېده نه په وزارتونو او په حکومتونو شي رسېده عزت دې کې